د مولانا خانزیب د لور له درده یوه ډکه ویډیو چې کاڼي زړونه هم ژړوي. د شهید مولانا خانزیب لور په خپل معصوم او عاجزانه انداز خپل مشر ورور ته تسلیت وایي. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. لکه څنګه چې تاسې ټول خبر یاست چې پرون ورځ همدا وخت پاکستانی مرتد پوځ د ویسې ادارې د خپلو لاسپوڅ په مرسته د پښتنو د راویښولو یو بل مبارز مولانا خانزیب په شهادت ورسوه. نن د دې مرګونې پیښې دوهمه ورځ ده. دا بده ورځ ورو له خلکو هېرېږي، خو د مولانا خانزیب د کورنۍ لپاره به د دې پیښې هېرول ډېر ګران وي او هغې هېڅکله هېره نه شي کړی. په حواله رسنیو کې یو شمېر ویډیو کلیپونه وایرل شوي دي چې پکې یوه ډله خلک لیدل کېږي چې د مولانا خانزیب د فاتحې په مراسمو کې یو ځای راټول وي. د دې خلکو په منځ کې د مولانا خانزیب مشر زوی او وړه لور هم لیدل کېږي. د فاتحې په دې مراسمو کې د مولانا خانزیب مشر زوی ډېر خواشینی وي او په چغو چغو ژاړي، تر دې حده چې بیچاره په ناسته بېهوشه شي. وړه او کوچنۍ خور چې نوي د 10 کالو په عمر به وي ورځي او په سر یې لاس ږدي او تسلیت ورکوي، خو د مولانا خانزیب د مشر زوی درد ډېر زیات وي او نه توانېږي چې تسلي ورکولی شي. په مخ کې کیني، ځنې ونیسي او په ماشومانه انداز ورته وایي چې لالا خیر دې مه ژاړه، لالا خیر دې مه ژاړه. دا دوه جملې د قیامت له سختو غږونو هم ډېرې دردونکې وې چې تاسې په دې لنډه 20 ثانیه ویډیو کې لیدلی شئ. له همدې ویډیو تاسو قضاوت وکړئ چې د یو داسې کس له لاسه ورکول څومره درد لري، کوم کس چې د ټولې معاشرې سر وي. وګو ملګرو، تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.